د ننګرهار عامې روغتیا ریاست اړوند انتاني روغتون په تیرو 3 میاشتو کې په ډینګي د اخته 143 ناروغانو درملنه کړې. د ننګرهار انتاني روغتون رئیس ډاکټر عبدالشکور عظیمي وایي د ګرمۍ په شدت سره د دغه وایرسي ناروغۍ کچه راټیټېږي. د نوموړي په خبره هغه ناروغانو چې انتاني ناروغیو روغتون ته د درملنې په موخه مراجعه کړې ډیر شمېر یې د مومندرې، بټي کوټ او بېسوده ولسوالیو اوسیدونکي دي. دا عموما د پسرلي او د مني په موسمونو کې مرطوب حالت کې دا ډېرې دغه کېږي او په تیرو 3 میاشتو کې چې موږ ته د ډینګي مریض دغه ناروغي موږ دلته زموږ روغتون ورته درملنه کړې ده او پی ډي کې دا 143 تنه وو چې 20 کسه هغې کې داسې ناروغۍ وي چې هغه پیسو کې تداوي شوي دي او روغ الحمدلله تللی دي. د انتاني ناروغیو متخصص نظیف الله شینواری وایي شدیده تبه، د ځان او هډوکو درد او کم اشتهایي د دغې ناروغۍ نښې او علایم دي. نوموړې ناروغي اعراض او علایم داسې دي چې عموما ناروغ ځان درد ډېر زیات وي، تبه پکې ډېره زیاته وي، د هډوکو دردونه پکې ډېر زیات وي، د سترګو شاتني قسمت پکې ډېر زیات درد کوي. نوموړی زیاتوي له دغې وایرسي ناروغۍ څخه د ځان ساتلو لپاره باید پشخانې وکارول شي. نو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې باید موږ پشخانې استفاده کړو او په هغه ساحاتو کې چې اوبه ډن وي، یعنی مثلا په ویالو کې وي یا ډنډونه وي، نو کوشش دا وشي چې دغه ډنډونه باید وچ شي، ځکه دغه ماشه چې دی په دغه ډنډونو کې رشد کوي، تکثر کوي، نمو کوي او کله چې د ماشه زیات شي نو د دې وایرس د انتقال زمینه زیاته مساعدېږي او ډېر خلک مصاب کېدلی شي. د روغتیا پالانو د معلوماتو له مخې ډینګي یوه وایرسي ناروغي ده چې د ماشي په ذریعه له ناروغ انسان ته انتقالیدای شي.